طالبانو د پاکستان سره پټ قرارداد لاسلیک کړو. دا چې کوم قرارداد دی دا ټول معلومات را سره په همدې ویډیو کې کتلی شئ. سلام، ستړي مه شئ. په افغان پلس چینل کې درته ښه راغلاست وایم. افغان پلس چینل تل ستاسو په چوپړ کې، نو همدا اوس در سره چینل سبسکرایب کړئ. یوه اونۍ وړاندې د افغانستان د نوي حکومت یوه هیئت ازبکستان ته سفر وکړ. په دې سفر کې په ځانګړي ډول په اقتصادي مسایلو خبرې وشوې او په اقتصادي مسایلو کې بیا اصلي بحث د ریل پټلۍ په هکله و. د ازبکستان د تیرمیز ښار څخه د مزار شریف او کابل څخه د تیریدونکي ریل پټلۍ وروستی ځای به د پیښور وي، ترڅو پیښور په دې ډول د ازبکستان د تیرمیز ښار سره وصل شي. خو په پاکستان کې د افغانستان پخوانی سفیر ښاغلی عبدالسلام ضعیف په دې هکله یو ډیر مهم ټکي ته د حکومت د مشرانو پام را اړولو هڅه کړې ده. ښاغلی ضعیف د یوې نیوکې په شکل په حکومت غږ کړی دی چې د قراردادونو په ترسره کولو کې باید له ډیر دقت څخه کار واخلي. هغه ویلي چې دا قرارداد باید داسې وشي چې تیرمیز ښار د کراچۍ سره وصل کړي، نه له یوازې پیښور سره، ځکه که له پیښور سره وصل شي افغانستان به صرف د ترانزیت حیثیت ولري. یعنی ښاغلی ضعیف یو ډول ویلی دی چې افغانستان باید د دې لارې سره په مستقیم ډول د پاکستان مهم بندر او مارکیټ ته لار پیدا کړي، نه یوازې دا چې صرف د ترانزیت په شکل استفاده شي. دوستانو، زموږ د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و. د نورو تازه خبرونو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. والسلام.